बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़यम स्तासु रोर मोहम्मद साकिब अलकोज़ई और नन वमूंगा खबर को द बायोफ्लॉक द पारा वाटर प्रिपरेशन यानी उब तैयारवल प आगे के बड़ुंबे मूंगा द टैंक सफाई खास ख्याल सातु چې پای کې څه ګندګي وغیرہ نه وي. دویم د هغې اوبو برای ده چې پای کې مونږ کم اوبو استعمالو نو په هغې کې به مونږ کوشش کوو چې د بور کوي اوبه استعمال کوو، ځکه چې د بور کوي اوبه چې کم دی هغه د دې لپاره ډېر آیډیل دي. دې لپاره به تاسو کوشش کوئ چې هغه اوبه استعمال کړئ چې د کم ټي ډي ایس چې کم دی هغه 300 نه تر 400 پورې وي. دا مونږ سره ټي ډي ایس میټر دی، دا مونږ آن کو دی کې به مونږ دا ډیپ کو دغه نشانه پورې او دا مونږ وړکو نو دی ټي ډي ایس مونږ سره چې کم دی 355 دی، یعنی دا زمونږ د پاره یو بهترین اوبه دی بایوفلاک د پاره. تاسو کو دا مونږ هولډ کولی هم شو، دا 360 361 د دې چې کم دی دا ټي ډي ایس دی. هر کله تاسو په دې کې اوبه بریو کې کوشش وکړئ چې نیمه ټینکۍ تاسو ډکه کړئ. هغې نه بعد به تاسو د اوبو پی ایچ یعنی تیزابیت د اوبو پی ایچ یعنی تیزابیت په تاسو چک کړئ. دا د مونږ سره پی ایچ میټر دا به تاسو آن کړئ. د دې اوبو تیزابیت چې کوم مونږ ته پکار دی یعنی پی ایچ هغه 7.4 نه تر 8.0 پورې مونږ ته پکار دی. نو راځي اوس په مونږ د خپل اوبو پی ایچ چک کو. دا به په دې کې لږ شانتي اوړه کوئ او یو سیکنډ 2 سیکنډ به پکې دا پرېږدئ. نو د دې پی ایچ مونږ سره په دې ټایم کې چې کوم دی 7.5 دی. 7.5 مونږ سره د دې پی ایچ دی، مطلب دا بالکل په بارډر لاین باندې دی. هر کله چې تاسو سره پی ایچ کم وي نو په هغې کې تاسو مړه چونه چې کوم ده بوجا هوا چونه چې ورته وي هغه تاسو ورکې شاملولی شئ. تقریبا 100 ګرامه پورې به تاسو دا شاملوئ پکې، هغې پورې به تاسو پکې دا شاملوئ څو پورې تاسو پی ایچ 7.6 یا 7.7 ته رسېدلی نه وي. کوشش به کوئ چې کله یو ځل تاسو په دې کې چونه واچوئ نو هغه چونې نه بعد به 2 غنټې بعد تاسو د دې ریډینګ واخلئ. بیا که چېرته کم نو بیا به پکې لږه نورو چونه واچوئ، د هغې پورې به چونه اچوئ چې دې ریډینګ تاسو 7.7 پورې ورسوئ. خو 2 غنټې یا 3 غنټې ګیپ په ساتئ، دا په دې کې ټوله حل شي. دا به مونږ آن کو. دا زیرو کولو لپاره به ټایر بټن ووهئ، دا به زیرو شي. دا مونږه 100 ګرام کیلشیم کاربونیټ یعنی چونه اغستې ده، تقریبا 3 ګرام دا فرق نه کوي، خو تقریبا 100 ګرام مونږ اغستې ده چونه. دې ته کیلشیم کاربونیټ وي، مړه چونه ورته وي، او دا د ماربلو نه کم چې پوډر کوي د ماربلو نه هم دا وځي. کله تاسو 100 ګرام چونه واخلئ نو هغه به لږ اوبو کې واچوئ. که هغې کې چېرته ژوندۍ چونه وي نو چې هغه پکې مړه شي نو وخت بچت دپاره دا مونږ د مخکې نه 100 ګرام کیلشیم کاربونیټ یعنی چونه په دې کې اچولې وه، هغه هم پکې مکس کړې ده. دا به اوس مونږ په آرام دا په دې اوبو کې مونږ مکس کوو. دا چې کم دی مونږ پکې کیلشیم کاربونیټ یعنی مړه چونه چې کوم دا مونږ په دې کې استعمالو. دې له به تاسو تقریبا 3 غنټې ټایم ورکوئ. 3 غنټې بعد به تاسو بیا دا دوباره چک کوئ چې د دې تیزابیت پی ایچ څومره دی. خو دې دوران کې به تاسو خاص خیال ساتئ، دا ډیره ضروری خبره چې کله تاسو په دې کې اوبه واچوئ نو په دې کې به تاسو خپل ایریشن سیستم سٹارټ کړئ او داسې طریقې سره به کوئ چې هغې کې ایریشن سیستم بالکل برابر وي. ایریشن سیستم تقریبا 2 ورځې یا یو ورځ چې کوم دی 24 غنټې به دا سٹارټ وي چې په دې کې که چېرته زهریله مواد یا نور څه وي هغه چې کوم دی هغه دې نه وځي. نو هر کله چې یو شوا روز تاسو په دې کې ایریشن سٹارټ کړئ نو هغې نه بعد به په دې کې تاسو دا چونه ور اچوئ. دې چونې اچولو نه بعد به 3 غنټې بعد تاسو د دې دوباره چیکنګ کوئ چې د دې مونږ سره څه ویلیو راځي. هر کله چې 3 غنټې بعد تاسو د دې پی ایچ یعنی تیزابیت چک کړئ او هغه 7.7 نو هغې نه بعد به په دې کې تاسو تقریبا 3 کیلو مالګه
3 کیلو مالګه واچوي خو هغه مالګه چې کوم د غره نه راغلي پای کې ایوډین نه وي. دا خاص خیال خبره ساتئ چې ایوډین نه بغیر مالګه وي. د ایوډین نه بغیر مالګه به تاسو په دې کې واچوي تقریبا 3 کیلو یا 2 کیلو. هغه څنګه به چیک کو؟ اب مونږ د ټي ډي اس سره چیک کو. لومبه مونږ ټي ډي اس چیک کو چې هغه مونږ سره 357 یا 358 یا 360 دا مونږ سره د دې چې کوم دی ټي ډي اس نو چې کله تاسو په دې کې مالګه واچوي نو هغه په تاسو رسوي 1200 پی پی ایم پورې 1200 نه 1300 پی پی ایم پورې به تاسو د مالګې په ذریعه سره هغه رسوي. 3 غنټې بعد به تاسو هغه کې مالګه واچوي بیا به 2 غنټې بعد بیا تاسو هغه د مالګې چې کوم دی ټي ډي اس چیک کې چې هغه 1200 یا 1300 رسیدلی ټي ډي اس میټر سره. بیا به دې سره تاسو یو ډرم واخلئ. هغه ډرم کې به تاسو د دې نه 50 لیټر اوبه واچوئ. دا ډرم به مونږه څه دپاره استعمالو؟ دې کې به مونږ پروبایوټکس تیارو یعنی مونږ د بیکټیریا تخم به په دې کې مونږ تیارو. دې کې به دا ایریشن ټیوب به یو واچوئ. دې کې دا وګورئ ایریشن سٹارټ دی. یوټیوب په دې کې بدې کې مسلسل چې کوم دی ایریشن سٹارټ دی. پروبایوټکس تیارولو لپاره به لومبې تاسو چونکې مونږ سره 2 ټینکونه دي نو اې د لپاره به تاسو لومبې دا 0 کې او بیا به تاسو 100 ګرام چې کوم دی پروبایوټکس واخلئ یعنی دا د بیکټیریا تخم دی. 100 ګرام د بیکټیریا تخم به واخلئ. هغې نه بعد به تاسو چینی واخلئ ایز ا کاربن سورس تقریبا 500 ګرام یعنی نیم کیلو به تاسو چینی واخلئ او 100 ګرام به تاسو واخلئ پروبایوټکس. یو به اوبه راواخلئ. اوبو کې به چینی حل کې چې هر کله چینی پکې ښه بهترین طریقې سره حل شي نو هغې کې به تاسو واچوئ دا پروبایوټکس. دا به مور کې ښه بهترین طریقې سره حل کې او تقریبا نیمه ګنټه به په دغه اوبو کې دا تاسو پرېږدئ. هر کله چې تاسو دا اوبه تیار کړئ نو دا به بیا وروړئ تاسو او په دې ډرم کې به واچوئ او په دې ډرم کې به دا د 2 ورځو د پورې وي. 2 ورځې بعد به تاسو بیا دا اف سی او چې کومه تیار شي دا به تاسو په دې ټینکونو کې په 2 حصو کې تقسیم کړئ. نو دا زمونږ نن واټر پریپریشن یعنی بایوفلاک د لپاره اوبو تیارولو طریقه. بل ویډیو به ان شاء الله سبا تاسو ته زه مخې ته وړم چې پای کې به تاسو ته زه ښیم چې مونږ پرون په دې کې څه مکس کړیو او د هغې څه رزلټ مونږ ته رالو. نو که تاسو زمونږ چینل لایک کړی یا سبسکرایب کړی نه زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ او زمونږ چې کوم دی را روانې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي تاسو د هغې نه استفاده حاصل کړئ. والسلام.